العاقب نبی علیہ السلام فرمای ز عاقب یما د خاتم النبیین تفسیر کوي والعاقب الذي ليس بعده النبي عاقب هغه کسته چې راغن رست بل نبی نه. امام ترمذی رحم الله ترمذی شریف جل 100 باندې حدیث نقل کړي دغه رنګ محترم صحابو نم دغه تفاسیر نقل دي ما زبه تفصیل سره بیانو قرآن وخت نشته ان شاء الله یاران زنده صحبت باقی بل موقع باندې عمر لغات والا ست تفسیر مراد اغستره محترمو دا ټول یو طرف تکا هغه تفاسیر د قران مجید چې صحابو کړي دي تابعینو کړي دي دا غوي شاګردانو کړي دي لغات والا کړي دي د عربو لغات څومره کتابونه دي داغه په حواله سره مونږ د قادیانی دغه تفسیر د دینه خلاف دی. دویم د خاتم معنی مهر راځي د مهر معنی دای په څومره قران مجید کې وزه د لفظ د ختم راځي ختم الله علی قلوبهم زه په زه باندې راځي ختم چې څومره زګونو کې راغله دي په هغه ټولو زګونو کې داغه قدر مشترک ده چې ختم په معنا د بندیز سره په معنا د بندش سره راځي یعنی په یو سیس باندې مهر ولګي د بندیز وشي بند وشي مطلب دا نه د بهر نه دن نه راوست نه د دن نه بهر تراوته شي نه د بهر نه دن نه داخله دي شي د نبی علیہ السلام د خاتم النبیین مطلب دا دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخری نبی دی نبی علیہ السلام مهر دی د انبیاء د سلسله د پاره د انبیاء د سلسله نه یو فرد بهر تراوستل دام کوپر دی د بهر نه یو کس په دغه سلسله کې داخلول دام کوپر دی. ها محترم او زمونږ د علماء امت په صلی دادا هغه تفصیل وخت نشته اذانونو شروع شو ختموم خو زمونږ د علماء امت په سلدارا مولا علی قاری رحم الله شرف فقہ اکبر کې لیکي وداو النبوت بعد نبینا صلی الله علیه وسلم زمونږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نرستر قسم نبوت دعوه کول کفر باجماع المسلمین دا کفر دی په اجماع د مسلمانانو باندې بلکې که تاسو نظر وکړئ د ټولو اولنۍ اجماع شوی د صحابه د ټولو اولنۍ اجماع شوی د صحابه د نبی علیہ السلام په ختم نبوت باندې د ټولو اولنۍ اجماع شوی د په دې خبره باندې چې څوک د نبوت دعوه کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه رستا دا سړی کافر دی په د باندې ایمان لرونکي رد منونکي کافر دی ها دا سړی واجب القتل دی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات نه رستا دنیا نه تشریف پړو نه رستا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی په خلافت کې اولنۍ اجماع شوی دا د مسلمه کذاب چې د نبوت دعوی کړی و امام طبرانی رحم الله فرمای د منظم کو د اذان وایو په خپل اذان کې بر اشهد ان محمد رسول الله چغم لګولا د به قبله ته مخ کو د به حجم کو د زکات ور کو د هغه ټول احکامات منل نبی علیہ الصلوۃ والسلام رسول او نبی منو هغه خاتم النبیین منکر چې زم نبی نبی علیہ السلام خاتم النبیین نه دی هغه تعویل کو کوم چې مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کړی دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی تمام صحابه را جمع کړه او د دې سره د جنگ یمامه په نوم یو لوی جنگ وشو په دغه منون کو سره د امت سره یو لوی جنگ وشو په دغه جنگ کې 1200 صحابه شهیدان شو تر دې پورې وسو هغه صحابه چې هغه قران قاریان دي هغه بدریان دي هغه احد جنگ کې شامل دي هغه صحابه پکې شهیدان شو امت ته دا خبره کارکړه چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نرستا که یو سره نبوت داو ولري څوک په دې باندې ایمان راوړي د نبوت داو کوونکې هم کافر دی په دې باندې ایمان لرونکې هم کافر دی. بلکې قاضی ایاز رحم الله په شفا کې لیکي و یو سړی چې د دې کس چې داو د نبوت یې کړی دا یا په دې باندې ایمان لري د په کفر کې شک کوي دا سړی هم کافر دی. بهرحال محترمو ما زبر قادیانی تاریخ هم بیانوم تفصیل سره به یو خبرې کوم خو افسوس ټیم ډېر مختصر او هغه کې ټیم ختم شو دومره مختصر ویم ختم نبوت زمونږ د ایمان سره تعلق ساتي کم سره چې قادیانی دی یا د قادیانیانو سره د څه قسمه تعلق دی د دې سره بایکاټ کول د دې سره قطع تعلق هر قسمه تعلق ختمول دا زمونږ د ایمان حصہ ده. زمخ کې نه ډاکټر فخری عالم صاحب تاسو کالونه لګي تاسو افغان کالونی کې دلته یو ملعون منحوس موجود دی هسپتال جوړ کړی دی هغه کې یو زنانه ډاکټر موجود ده هغه پری علاجونه کوي نن مونږ به ان شاء الله العزیز څوک به دینه مرینا که تخامخه ډاکټري صاحب لور نه رلی هغه نه مفت علاج ونه شو الته هغه قادیانیت دعوت چلی زم تاسو افغان کالونی د مسلمانانو دا پرز دي چې په هرې طریقې سره د دې روکتام وشي
ما ډاکټر صاحب ته وی 100 کالونه لګي، ما ورته په دغه چوک کې جلسه وکړه د ختم نبوت باندې. قاری صاحب ترابی صاحب دامت برکات عمر هغه تم زنن دې جلسه کې خواص کوم د خبرې چې په دغه قضیه باندې یو کانفرنس کې دوی تفسیری کانفرنس کې دوی د افغان کالونی مسلمانان د دې خبرې نه خبردار کړي چې دلته کم ملعون او منحوس اوسېږي، دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په عزت باندې حمله کوي، دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناموس لوټ کوي، دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوی دشمن د افغان کالونی کې موجود دی. مفتی محمود رحم الله مفکر اسلام مفتی محمود رحم الله فرمای وزه چې سیاست میدان ترالم امنه شو می سملای ترالم ولټر سخت بخپوم انتهایی بخپوم ما وی چې دا می سوق له مدرسې کې ناسم قال الله قال الرسول به ویلا دل ترالم زم پلان کې زنده‌باد پلان کې مرده‌باد دا می څه وکړه. مفتی محمود رحم الله انتهایی بخپوم په کومج ورځ باندې چې پاکستان د عین نمون کا قادیانه کافر اقلیت منظور کو ول په دغه شپه باندې نبی رسول الله په خوب کې راغی. ما ته وی مفتی محمودا قاسم العلوم مدرسه کې ناس وی قال الله قال الرسول دی وی طالبان د مخ ته ناسو خو زما د عزت او د ناموس جنگ دی نه لړاوه، زما د عزت دفاع دی نه کول، نن چې سملی ترالی تا زما د عزت او د ناموس جنگ دلته وکړو. نو دا زما استاد نبی د عزت او د ناموس جنگ دی کو به ان شاء الله زه په زه د ختم نبوت عقیده او نظریه به عام کو او ان شاء الله اغلوی جلسه په دغه ځی باندې کو دنیا ته بره خبره ښکار کو، بلکې موږ د حکومت نوټس کرا وستل غواړو چې دغه قسمه عناصر د پاکستان د عین مطابق د پاکستان د قانون مطابق تاسو کاروایی وکي ختم کړئ دي زنه. الله رب العزت کرام کول توفیق. زه یو خبر کوم مولانا شیخ صدی فتنه حکومت